السلام علیکم. د جعفرخان د یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. د چینل سبسکرایب هم مه هېروئ او که په دغې ویډیو باندې کوم نظر کومه تبصره لرئ نو دلته یې ولیکئ، زه به یې ولولم. که ضرورت و انشاءالله بلې ویډیو کې به یې درته ځواب کړم. نن په دوه درې مهمو مسایلو البته په کرکټ باندې خبرې کوو. موږ په تیرې ویډیو کې همدغلته په یوټیوب کې شته که لیدلې مو نه ورشئ وګورئ. په کرکټ کې په سپاټ فکسینګ یا په میچ فکسینګ باندې خبرې وکړې. په لنډو کې ووایم میچ فکسینګ د ټولې لوبې په اړه د فساد خبره وي چې یو ټیم بل ټیم ته سره میچ لري، د مفسدونو سره خبرې کوي چې موږ دا لوبه ویلو نو جوړجاړی کوي، پیسې اخلي. سپاټ فکسینګ په یو مشخص کار باندې، مثلا بالر ته وایي چې ویټ بال وکړه، بیټسمین ته وایي چې بیټ بدل کړه، کیپر ته وایي چې ناقص ټمپونه وکړه. دغه بېلابېل کارونه دي چې په سپاټ فکسینګ کې داخليږي. دا څنګه کېږي؟ دا په داسې کېږي چې مفسدینو ته د ټیم د داخل نه معلومات ورکول کېږي او بیا مفسدینو ورځي د قمار بازارونو مارکیټونو ته د همدغو معلوماتو په اساس هلته معاملې کوي. موږ په دې اړه په تفصیل سره غږېدلي وو. وګورئ، په دې خاطر موږ دا مقدمه ورکړه چې بیا په کرکټ کې یو بل لوبغاړی، یو بل نړیوال لوبغاړی په کرکټ کې په فساد باندې محکوم شوی دی او پوره 8 کاله د کرکټ نړیوالې شورا دغه لوبغاړی له کرکټ نه بند کړی دی، محروم شو دی. 8 کاله وروسته به سړی نه پوهېږي چې دی به ژوندی مړ به وي، وضعیت به څنګه وي. دی د سریلنکا لوبغاړی دلهرا دی چې هم میډیم فاست بالر و او هم بیټسمین و. د باندې تور دی چې تور نه و بلکې اوس محکوم شو چې په 2019 کال کې په اماراتو کې په ټي 10 کې د ټي 10 په تجارتي لیګ کې هلته فساد کړی دی او د خپله منلي دی چې یو وارې نه څو وارې د اساسي د کرکټ د نړیوالې شورا د فساد ضد قانون یې مات کړی دی. بناء په همدغه اساس باندې دی محکوم شوی دی. دی د الجزیرې په هغه مستند فلم کې هم لیدل کېږي چې څو کاله مخکې خپور شو. د یو بل لوبغاړی د سریلنکا د مفسد سره او د الجزیرې د فلم جوړونکي سره د خبریال سره ناست دي او خبرې کوي چې په لوبې باندې څنګه معامله وکړي او په کرکټ کې څنګه فساد وکړي. په دې وروستیو کې په کرکټ کې فساد راپورونه لږ لږ راډبره کېږي، زیاتېږي. څو ورځې مخکې د زیمبابوې روزونکی هم په فساد کې محکوم شو او د کرکټ نه 8 کاله هغه هم منع شو. هغه د افغانستان د کرکټ په پریمیر لیګ کې هم فساد کړی و. نو په دې هیله چې په دې برخه کې د کرکټ نړیواله شورا جدي شي چې مفسدین محکوم شي، پیدا شي، محکوم شي او دا د کرکټ لوبه او بالخصوص لوبې همیشه چې پاک او سپېڅلې وي نو همدغسې سپېڅلې وساتل شي، ځکه چې د خلکو هیلې احساسات ورسره تړلي دي. نو د خلکو احساسات او هیلې هم سپېڅلې دي. دویمه خبره د ای بي ډي ویلرز ده. د ای بي ډي ویلرز د جنوبي افریقا ډېر مخکښ، ډېر البته پخوانی به یاد کړم، مخکښ بیټسمین، کپتان، کیپر او ښه لوبغاړی و. دی هغه لوبغاړی دی چې دې ته 360 درجې لوبغاړی وي، یعنې په دې معنا چې د میدان هر طرف ته دی د شاټ وهلو صلاحیت لري او شاټ وهلی شي. د څو کاله مخکې د کرکټ د نړیوالو لوبو نه استعفا وکړه، د جنوبي افریقا له لوبډلې څخه استعفا وکړه، مګر اوس یې تازه ویلي دي چې دی بیا غواړي چې د 2020 نړیوال جام ته راوګرځېږي، د شل ورځو جام ته راوګرځېږي چې د همدغه کال 2020 کال په وروستیو کې په هند کې کېږي. د ویلي دي چې د جنوبي افریقا د کرکټ د ملي ټیم له روزونکي بوچر سره خبرې کړې دي او خبرې روانې دي که ورته اجازه ورکړل شي دی لیواله دی چې بیرته ملي ټیم ته راشي او د 2020 کال نړیوال جام کې د خپل هیواد استازیتوب وکړي. یاد دې وي چې د ده له تګ نه وروسته د جنوبي افریقا لوبډله کمزوري شوې ده او په لوبډله کې ډېر تغییرات راغلي دي چې دوی تازه په پاکستان باندې هم خپل هغه د شلو ورونو او ورځنیو لوبو سیریزونه هم وبایلل. درېیمه خبره د آی پی ایل خبره ده. په آی پی ایل کې په زړه پورې خبره چې په ټولنیزو رسنیو کې ډېر بحثونه یې راپارولي دي، خلکو بحثونه کړي دي، په خلکو دا ویډیو دا کار خوښ کړی دی. هغه د راشد خان او د ډیوډ وارنر او د کین ویلیمسن د روژې خبره ده. راشد خان، محمد نبی او مجیب الرحمن د آی پی ایل د سنرایزر حیدرآباد په ټیم کې لوبیږي. ډیوډ وارنر یې کپتان دی او ویلیمسن چې د نیوزیلینډ لوبغاړی دی هغه هم د دغه ټیم لوبغاړی دی. راشد خان په خپل ټیک ټاک او په خپل انستګرام کې یو ویډیو خپره کړې ده چې هغه ویډیو کې ښودل کېږي چې ویلیمسن او وارنر هم روژه دي. راشد خان د وارنر نه پوښتنه کوي چې روژه دې څنګه ده؟ هغه ورته وایي چې وږی او تږی مخله مې وچه ده او ډېره سخته ده. ویلیمسن وایي چې روژه یې ښه ده. David, how's your fasting today? Good, but I'm very thirsty and very hungry. My mouth is so dry. Yeah. Ken, how are you feeling? Very good, thanks. Guys, these two legends are having fast today. It's a pleasure to have them here on the table. Very difficult. په دغه ویډیو باندې په ټولنیزو رسنیو کې
ډېر بحثونه شوي دي، خلکو پې تبصرې کړي دي، هر چا خپل نظر ښودلی دی. دلته یوه خبره یادوم، کله چې موږ د نړیوال تجارتي لیګ یادونه کوو، په ګټو باندې چې خبره کوو، یوه ګټه د دغو لیګونو دا وي چې د بېلابېلو هیوادونو بېلابېل لوبغاړي د بېلابېلو مذاهبو بېلابېلو کلتورونو او فرهنګونو لوبغاړي راځي راټولېږي، خپلو کې سره په یو اطاق کې، په یو هوټل کې، په یو دسترخوان کې، په یو موټر کې، په یو میدان کې، په یو ډریسینګ روم کې دوی یو ځای کېږي. نو طبیعي ده چې دوی به په فارغو وختونو کې په خپل کلچر په اړه، د مذاهبو په اړه، د خپلو وطنونو په اړه، د بېلابېلو مسایلو په اړه به دوی یو بل سره نظریات شریکوي. نو دا د لیګونو، د تجارتي لیګونو یو ښه والی دا هم دی ده چې دغه مذاهب سره نږدې کوي، خلک سره نږدې کوي، مذاهبو په اړه خلکو ته معلومات زیاتېږي، کلتورونه، فرهنګونه په حساب د یو بل سره شریکېږي، په دې اړه مسایل او معلومات شریکېږي. نو دا د تجارتي لیګونو یو بل ښه والی دی. همدغلته د آی پی ایل په سنرایزر حیدرآباد ټیم باندې لږ نور هم تم کېږي. دوی خپله درېیمه لوبه وبایلله، بله لوبه یې بله ورځ ده. دوی لوبې تر اوسه نه دي ګټلي، درې لوبې کړي، درې والې بایللي دي. د دوی غټ مشکل په بیټینګ کې دی، بالخصوص بیټینګ په میډل آرډر کې او لو میډل آرډر کې. میډل آرډر لکه د درېیم پوزیشن نه تر پنځم او شپږم او اووم پوزیشنه پورې دغه میډل آرډر بیټینګ لاین بلل کېږي. ټاپ آرډر کې دوی د انګلینډ کیپر لري چې جونی بیرسټو دا په خپله کپتان، وارنر دی، دوی ښه آغاز ورکوي، هرې لوبې کې ښه پیل ږدي د منډو، مګر وروسته بیا داسې لوبغاړي نه وي چې د دوی دغه پیل هم دغسې ښه وساتي. علت یې دا دی چې د دې میډل آرډر ډېر بیټسمینان داخلي لوبغاړي دي او د داخلي لوبغاړي نشي کولی چې هغه فشار کنټرول کړي او هغه خپل ټیم هدف ته ورسوي. بل کار د دوی دا دی، بل مشکل د دوی دا دی چې کپتان ډېر کوشش کوي چې دا ټول مسؤلیت په ځان باندې واخلي او له حده زیات فشار په ځان باندې احساسوي. او تر ټولو بله نیمګړتیا به یې دا یاده کړو چې د دوی بهرني لوبغاړي چې دي هغه کمبینیشن، هغه جوړښت یې تر اوسه هم دغه ټیم خپل هغه جوړښت نه دی پیدا کړی. که دوی چیرې بیرسټو کېنوي او د بیرسټو په ځای یو داخلي لوبغاړي ته چې ساحه د هغه ته د کیپینګ رول ورکړي او ورسره اوپننګ وکړي، د بیرسټو په ځای کین ویلیمسن راولي چې په میډل آرډر کې ولوبېږي. تر څنګ یو بل بالر آلراونډر چې دوی آلریډي د وار د مخه د دوی په ټیم کې هولډر هم شته، د ویسټ انډیز لوبغاړی محمد نبي هم شته، د ویسټ انډیز لوبغاړی چې د T20 یا د شل اورونو سپیشلیست یا ځانګړی یا متخصص لوبغاړی بلل کېږي، هغه ته چانس ورکړي. راشد خان هم وي او وارنر هم وي. نو په دې اساس باندې زه مطمئن یم چې که نبي راځي او یا هولډر راځي او ورسره ویلیمسن راځي، د دوی میډل آرډر بیټینګ به قوي کېږي او دوی به د دوی د لوبو نتیجه به بدلېږي. په هر حال په دې هیله چې د دغو معلوماتو نه مو په حساب د استفاده کړې وي او دا معلومات درته تکراري نه وي. د سنرایزر حیدرآباد تر بلې لوبې پورې او یا تر بلې ویډیو پورې د خدای په امان هر چیرې چې یاست په الله مو سپارم، مګر زما د چینل جعفرخان سبسکرایب مه هېروئ.